سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت د وردګ لوړو زده کړو مؤسسې د والیبال سیالۍ چې 9 لوبډلو پکې ګډون کړی و د کرنې پوهنځي محصلینو په بریا پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پایلوبې ته د ښوونې او روزنې او کرنې پوهنځیو لار موندلې وه چې په پایلوبه کې کرنې پوهنځي خپلې سیالې لوبډلې ته 3-2 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د یادو سیالیو په مراسمو کې د یاد پوهنتون رهبرۍ استادانو آمرینو او محصلینو ګډون کړی و. باید یادونه وشي چې دغه سیالیو 4 ورځې دوام وکړ او په پای کې اتلې لوبډلې ته د اتلولۍ کپ ورکړل شو. د کاپیسا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا په بیلابیلو وزنونو کې د السای نجراب د کوهستان د لومړۍ حصې د کوهستان د دویمې حصې او د کاپیسا ولایت د مرکز له اویا څخه د زیاتو ورزشکارانو په ګډون دغه سیالۍ پیل شوې او د آشې هارا کراته فدراسیون دغه لوبې چې د کاپیسا د مرکز په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شوې د کاپیسا مرستیال والي شیخ اسدالله سینان د سیمه ییزو ادارو رئیسانو او سلګونو تنو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو په پای کې د کاپیسا مرکز کلب په ډیرو نمرو سره لومړی مقام خپل کړ. د کوهستان لومړی برخه دویم او د کوهستان دویمې لوبډلې دریم مقام خپل کړ او غوره لوبغاړو ته د اتلولۍ میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د واحد کلي په ورزشي میدان کې د ورزش امریت په همغږۍ د مثبت فکر رامنځته کولو په نوم د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې 22 ورځې به دوام وکړي د پیل په لوبه کې د احد ظاهرشاه او حیدري لوبډلې سره ولوبېدې چې احد ظاهرشاه لوبډلې 2-0 میدانونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. همداراز په دویمه سیالۍ کې احمد الله او احد شیر احمد لوبډلې سره مخ شوې چې دغه لوبه له 2-0 میدانونو په توپیر احد شیر احمد لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو موخه د ګیرو ولسوالۍ د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ یووالی، سکون، سرګرمي، فکري رغونه او بدلون رامنځته کول دي. د افغانستان تر 100 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې خپله دریمه سیالي ایران ته وبایلله. د افغانستان د ځوانانو له 100 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا سیالیو په لړ کې نن په زوسکا لوبغالي کې خپله دریمه سیالي له ایران سره ترسره کړه چې په پایله کې د ایران له لوبډلې څخه د 4-1 ګولونو په توپیر ماته وخوړه. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر دې مخکې په یادو سیالیو کې 2 سیالۍ ترسره کړې وې چې په لومړۍ سیالۍ کې یې ترکمنستان هیواد ته 2-1 ګولونو په توپیر ماته ورکړې وه او دویمه سیالي یې له تاجکستان هیواد سره ترسره کړه چې په پایله کې یو ګول مساوي پای ته ورسېده. په فاریاب کې د 4 بایسکل ځغلونکو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. په فاریاب ولایت کې 4 بایسکل ځغلونکو له میمنې ښار څخه تر ګریزوان ولسوالۍ پورې د 180 کیلومتره په اندازه لاره کې سیالۍ ترسره کړې. ګډون کوونکو ورزشکارانو د دغه سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي موادو څخه د ځوانانو لرې اوسېدل یاد کړي دي. دغه بایسکل ځغلونکو د غوایي میاشتې په 28مه خپل سفر پیل او د همدې میاشتې په 31مه نیټه بیرته راوګرځېدل. د راپورونو له مخې د سرزونکي جوز مورینیو او د روم کلب د مشرانو ترمنځ د کړکېچ سره د ایټالیا د فوټبال مینوال په خپله لوبډله کې د ښاغلي خاص د دوامدار حضور هیله لري. که څه هم د روم لوبډله د یوروپا لیګ فاینل ته رسېدلې او باید د هسپانیا له سیولا سره مخامخ شي، خو ایټالیا له سیری آی څخه د اروپا د اتلانو په لیګ کې د ګډون چانس ډېر کم دی. البته د اروپا د پلازمینې لیوه کولی شي ځانونه د راتلونکي فصل جیمز لیګ کې وګوري که دوی سیولا ته ماتې ورکړي. په وروستیو اونیو کې د خرابو پایلو ترلاسه کولو وروسته د مورینو سړي د ایټالیا لیګ کې 6م ځای څخه راښکته شوي دي او د جیمز لیګ څخه 4 پایټونه لري. د مورینو او د روما کلب مشرانو ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي ځکه چې دوی د کلوروسي راتلونکي په اړه مختلف نظرونه لري. د روما لوبډلې مدیر تیاګو پینټو په دې وروستیو کې د اروپا د اتلانو لیګ کې د ګډون لپاره د ټیم هدف په واضح ډول اعلان کړ او ویل د سری ال په 4 غړو ټیمونو کې پاتې کېدل د ګیلو روسي لپاره یو لوی هدف دی.